جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم د ملت سټیل اوسپنې ولې کولو فابریکې د دوهم او دریم فازونو پرانیسته وشوه. د ملت سټیل اوسپنې ولې کولو فابریکې د ګل سیخونو د دوهم او اوسپنیزو ګاډرونو د تولید دریم فازونه نن د 1403 لمریز کال د وری میاشتې په 5مه نیټه د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند له لوري پرانیستل شول. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د صنعت سکتور د پرمختګ په برخه کې د دغو فازونو پرانیسته او پر فعالیت پیل مهم وبلله او زیاته کړه چې د صنعت سکتور په پرمختګ سره به په هیواد کې اقتصادي پراختیا رامنځته شي. محترم ملا صاحب د اوسپنې ولې کولو فابریکو مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت صنعتي فابریکو ته د دایمي برېښنا چمتو کولو لپاره هڅې کوي او په همدې موخه د کورنۍ برېښنا د تولید کچې زیاتولو په موخه پر نورو پروژو سربیره نن له خصوصي سکتور سره د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د شاوخوا 23 میګاواټ تولیدي برېښنا قرارداد لاسلیک شو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د اوسپنې ولې کولو فابریکو مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت په کور دننه د خامو موادو چمتو کولو په موخه د هرات ولایت اوسپنې کان 4 بلاکونه د داوطلبۍ له لارې کورنیو او بهرنیو شرکتونو ته په قرارداد ورکړل څو په راتلونکي کې د اوسپنې ولې کولو فابریکې د خامو موادو له کمښت سره مخ نشي. محترم ملا صاحب له صنعت سکتور څخه د ملاتړ په پار زیاته کړه چې اسلامي امارت پر هغو اوسپنیزو توکو تعرفه لوړه کړې ده چې په کور دننه تولیدیږي او د هیوادوالو اړتیاوې پوره کولای شي. نوموړي له ټولو دولتي ادارو او هیوادوالو وغوښتل چې د خپلو اړتیاوو پوره کولو پر مهال د له کورنیو تولیداتو استفاده وکړي که څه هم کیفیت یې د بهرنیو تولیداتو په پرتله له 10 تر 15 سلنې ټیټ وي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د خبرو په پای کې له ټولو صنعتکارانو او پانګوالو وغوښتل چې د هیواد دننه په داسې مهمو سکتورونو کې لکه د نن چې پرانیسته وشوه پانګونه وکړي او له دې لارې د هیواد په ترقۍ او ځان بسیاینه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د ملت سټیل اوسپنې ولې کولو فابریکې په دوهم او دریم فازونو کې 50 میلیون ډالر پانګونه شوې چې په ورځني ډول د اوسپنې پټلۍ خطونو ګول سیخ او ګاډرو سلګونه ټنه تولید ظرفیت لري او شاوخوا 2000 کسانو ته پکې کاري زمینه برابر شوې. مینا په پزړه کې د نفرت پر غولې وکرم مینا بدی ګران ملت زړه کې را سرګند کړم هر الوشت خاور بدی بیا ډکل خوند کړم جوړې بدی شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم